ویډیو ده که دغسې ویډیو ده ویډیو. السلام علیکم. هېوادوالو څه ښه دولتونه ښه دي. هېوادوالو تاسو لکه څنګه چې معلومه ده چې دا اوس وخت کې یوه میاشت کېږي چې طالبانو سره زه بندي یم او دا اوس هم بندیخانې کې یم، خو څه مشکلات نشته. بس خپل نصیب ده چې دې نه بعد څه وخت هم خلاصوي او یوه میاشت خو ووته دې بندیخانه کې، بیا چې کله خلاصېږو بیا پیغل بیا یو لایف ویډیو چلوو انشاءالله چې د هېوادوالو ته معلومات وشي. یې خو روغه څه تکلیف مو کړی نه بندیخانه کې څه مشکلات هم نشته، لکه خپله مې خانه کې څه اوسېږو دغسې ژوند زندګي. ډېر سم وخندله خلک چې وویني وایي چې دا سم خوشحاله. نه هېوادوال هم ویني ګرانه، بندیخانه خو ما لپاره هېڅ هغه نه ده، ځکه کویټ او بندیخانه یو شی دی. هغه هم بندیخانه ده، دغه بندیخانه ما ته یو شی دی. سبقونه دې شروع کړي دي؟ و سبق یې قرآن شریف ما زده ده پخوا، اوس هم تلاوت کوم. 5 وخته اودس لمونځ کوو. ما سره 6 کسان 5 نور دي، زه شپږم نفر یم اوس بندیخانه.